نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته رب العالمین خشتخ کل صفتونه ورکړي او بیا داسې مرګري الله ورکړي هغه ته صحابه کرام وایي چې دا زمونږ د امت مجموعه عقیده ده چې د هغې په شان بهتر خلق دا تر قیامت پورې به پیدا نشي. د نبی علیہ السلام صفتونه د هغې په ذات کې وو، لیکن د امت ته هدایت دپاره یو صحابي د نبی علیہ السلام د یو صفت نمونه وه. په دې میډیکل کالج کې د الکانو ته د خپل پروفیسران لاول کتاب کې سبق وښی، نو بیا ورته پریکټیکل وایي، هغه عملي ته ورباندې تیوري په هغې یې پوهیئ. د مړي یو نمونه ډانچه یا د پلاستیک یو ډانچې ورته یې ښودي، وی ګوره دا لاس دی او دا پلانکې رګ دی او دا پلانکې ځای دی او دا پلانکې ځای دی، عملي ته ورې په هغې باندې پوهیئ. یا قاری صاحب استاذ الکانو تلاول په کتاب کې وښیي چې دا حرف به د دې ځای نه راوباسې، دی مخرج دی، دی صفت دی، دا به ډک وی، دا به باریک وی، دا به اوږد وی، دا به لنډی وی. بیا د هغې نمونه ورته ښیي، مشق ورته وایي. دقه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صفتونو ښودنه هم کړې ده چې تاسو به دا صفت ځان کې پیدا کوئ، دا ما کې شته. ځکه حضور پاک نبی علیہ السلام زمونږ دپاره نمونه ده، لکم فی رسول الله اسوة حسنه. بیا د هغې نمونې هم مونږ ته پرېښي دي چې هغه صحابه کرام دي. کتابي تعلیم د احادیث او د قرآن په شکل کې مونږ له راکړی دی، او بیا یو نمونه یې پرېښې ده چې که تاسو د سخا نمونه ګورئ او تاسو وایئ چې یاره حیا پکې وي، دا به څنګه وي، نو عثمان ته وګورئ. یا نور مثالونه ما درته وښول. دقه رنګې د نبی علیہ السلام یو صفت د زهد و زهد عربي لفظ دی، د دنیا سره تعلق نه ساتل، دا هم یو صفت و د پیغمبر علیہ السلام. او دنیا به داسې ګڼله چې لکاړو. حضور پاک فرمایي مالی دنیا مالی ولی دنیا، وی زمو د دنیا څه دي؟ وی مثال د دنیا د ژوند داسې دی لکه یو سورلی باندې سړی روان دی او د یو سوري لاندې کېناسته، دقه دنیا ژوند دی. نو دا لږ ساعت ته سوري لاندې چې سړی تیری عارضي ژوند دی، بیا ته روانېږي. دقه رنګې د دنیا د زندګۍ ژوند دی، لږ ساعت ته دلته تیر کو بیا به د آخرت په سفر روانېږي. نو په دنیا اعتماد نه ساتل او دنیا بوره مقصد د ژوند نه ګرځول، او دنیا دا د انسان د زندګۍ هغه اخیری او لوی مقصد، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مګرځوئ، نه ما ګرځولې ده. او که د دې نمونه ګورې نو یو صحابي مونږ ته خو پرېښی دی چې هغه ته ویلې کېږي حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه. د ده نوم خپل جندب او د پلار نوم یې جناده دی. نن دې بیان کې زه تاسو ته د پیغمبر علیه السلام د دغه یو صفت یو عملی نمونه د صحابي په شکل کې ښیم چې تاسو وایئ چې داسې صفت کېدی شي او که نشي کېدی. یو مثال شته، یو نمونه شته او شته دی. د ابوذر رضی الله عنه نوم دی جندب، د پلار نوم یې دی جناده. او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار ورته وایي، بنو غفار، د هغې قبیلې سره تعلق لري. د دې وجې نه دې یادېږي په ابوذر غفاري، د بنو غفار قبیلې اوسیدونکې ابوذر. دا قبیله د مکې مکرمې نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت دپاره خلک تلل، نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک دې په خپله وایي طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دي چې د دې د قبیلې خلک دې په خپله وایي زما د قوم خلک رهزنانو ډاکوان، لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټو او غلاګانې به یې کولې، او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې،
او چې کله به قافله په لاره را روانه و مونږ ته پته ولګېده نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې نه ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نو، داسې بې کسه بې سوکه چې به یې سوګیر کړل، اب خپل غلام ته چې ته زما غلام یې راځه او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به نیول او دا به غلامان کول او دا به په منډو کې په بازارونو کې خرڅول او پیسې به پې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته. د خدای نه چې څوک نه یریږي رونو، د هغه زړه د شر مخي، د شر مخ. اخرت چې څوک نه مني ړی د شر مخي، ړی د زمري وي. او چې د خدای نه څوک یریږي نو هغه ته به انسان ښکاري، د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکاري. ولې؟ ځکه په زړه کې د خدای یره ني. نو زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو وی ما هم دونه بادري کړې ده چې وخپله وی یک تنها مې یو قافله به لوټ کوله، زه به یوازې وربرلم، دا ژوندم تیر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسي همدقه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لګې لارې خولې، د شرک نه توبه وویسته او ویزاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم ولا نه دی رسېدلی، خو دې ویله کې مې دا سوچ کو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وترا شو او بت ته جوړ کړو، نو مونږ به د ده نه بچی غواړو، دی به مونږ جوړی، د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه ویستا او ما دا عقیده وه چې کوم د نبی علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده، دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري او ما به منظم کو. داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی، خو بس هغه په ذهن کې دا سوچو چې راشه د الله تعظیم کوه، لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي، یو کشر د مشر تعظیم کوي، څوک ورته ځان ټیټ کي، څوک ورله لاس خول کی، څوک ورته په سینه لاس کیږي. دقسې به ما د الله تعظیم کو، ولاړ بم، کله به د رکوع په حالت کې شم، کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ایمان زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې؟ مې چې دا د خپل الله کو. وی چې مونږ خو د بوتانو کو نو مخامخ راته خپل خدای پروتي، ستا خدای کوم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې؟ وی ما ورته وی چې زما خدای چې کوم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کومه. ته کوم خوا عبادت کې؟ زما خدای هر ځای دی، هر طرف ته زما الله دی، کم طرف ته چې زه مخکوم زما الله موجود دی، زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وی اینما تولو فثم وجه الله، د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی، نه، بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی. نو ده چې کم طرف ته سجده کوم زما الله شته او ما بداوی چې الله یو دی. وی دی کې مال یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته، نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي او خلک هم بلی دیتا چې دا ما ملګري شي او ځان ته د آخر زمانې پیغمبر هم وی ما خپل رورو لېږه د رور نوم یې اونیس دی چې اونیس ته لاړ شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې څه وی، دا څنګه سړی دی. وی د ما رور لاړ، څه وخت یې تېر کړ په مکه کې او واپس راغی او ما ته وی چیرې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري او ډېر د نیکۍ خبرې کوي او خلق د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدی مه کوئ، د بوتان عبادت مه کوئ. وی مې چې رورې څه پوره خبر دې راله راونهړه، دغه د تسلۍ خبره دې رانهوړه، ودرېږه په خپله ځم. نو یې ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او یې مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوانه خلک راتلل، د بیت الله حج به خلکو کو، په جاهلیت کفر کې به هم کو او دا طوافونه به یې کول. وی چې زه بیت الله لره ورسېدم، وی یریدم چې دې دا خبرې کوي خو د به دشمنان هم ډېري، هسې نه د چا نه تپوس ته دو کم او هغې دشمني او ما ونه وی تکلیف را نه کي. وی دقسې ناستو ما چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده یا دا خبرې ته ما دلته په خپله واورېدې، د یارې چا نه تپوس نه شم کولی.
او د زمزم په اوبو مې خپله گزاره کوله. وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی. دا واقعه دی په خپله ذکر کوي او ابن سعد یو کتاب طبقات نوم یې ولی ښودی دی هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي. او ابن نو وی چې علی صاحب ماښام ما باندې راغی. وی ما ته وی مسافر وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې. ما وی نه. وی ما پسې راځه. نو وی علي صاحب هلک و نوجوان وی دې مخکې شو زه ورپسې شم. وی کور ته یې بوتلم. وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه. بس مام غږ ونه که او دم غږ ونه که ځکه مسافر به بیت الله ته راتلل او په بیت الله کې به عبادت کو. او دی بنو هاشم د نبی علیہ السلام قوم به د هغوی خدمت کو. د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه. وی سار بیا ناستو ما چې که چانه تپوس کوم دشمنی نی او اسې نه او مې نه وی مړ مې نه کی. ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي. دی خو ناشنا خبرې کوي. وی ماښام تیر شو وی بیا مې سړی چا غږ ونه که. وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم. وی مسافره وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه. وی بیا بوتلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه. وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې او خوا بل خوا ګورم یاره که چا راته په خپله ووی او یا دا سړی مې په خپله صحیح کړ. وی بیا ماښام شو علي صاحب راغی. وی میلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی. وی مې چې او وی ښه راځه. وی کور ته یې بوتلم. نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای یې؟ مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم. نوم مې ابوذر دی. خلک راته ابوذر وایي. جندب یې نوم. وی مقصد دې څه دی؟ څه پسې راغلی؟ وی مې چې یو خبره درته کوم خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به م پې نه. اوس زړه کې یېرېږم چې هسې نه د هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعلوی او دې در سره نقصان درته ونه رسوي. یو خبره درته کوم خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږم نه. نه وایم علمه څه خبره ده؟ وی مې چې دقسې مو اورېدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وی چې الله یو د شریک نه لري. د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی وینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی. وی بس علي صاحب مخصور شو خوشحاله شو. وی بس لار دی ومونته هېڅ فکر چې ونه کې زه به دې والا بوزم زه د هغه ملګری یاره مه کوه زه دشمن نه یم زه یې ملګری سار به دې والا وختي ورسوم. وی سار چې پاسېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که یو ځای دې ځان سره بوزم خو دا خلک بوی چوردیم ایمان پسې راغلی دی او دا خو ډېر سخت وخت و د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی نو وهل ټکول او نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول. وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به دنه مخکې م ته راپسې راځه خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمه څوک به دې ووایي یو ځای به ځو. که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل نو زه به اودسماتي ته کښېنم یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې سپلی ته چې سپلی ځان له ټیک کومه یا به دیوال سره ودرېږم ته به ما سره ودرېږي نه نیغ به ځې چې څوک پې نه شي چې دی ملګری دی. وی مې چې ډېره ښه ده. وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له ورسول. وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل نو زه په سچه پوه شم چې دا د آخرې زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو یې ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله چې الله یو د شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې زه د الله یو بنده او د الله استاذ یم الله د دې مخلوق د هدایت دپاره رالیږلی. وی ما دا کلمه وی مسلمان شم. وی ما ته حضور پاکو فرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې نو ته مې رباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکا او چې زما کله بیا ظهور راشي زه ښکاره شم
او مرګري مې زیات شي نو بیا به راځې اوس ته اجازت ته خپل وطن ته. وی ما وی چې داسې کم ځای کېږي یو ایمان خدای راکه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروتي دا به ښکاره نی. وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. تاسو له دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی دومره یره وپې. او چې ایمان زړه ته ننوت دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي. وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم را خطا شو او څوک مې په لت وی څوک مې په سکون وی او څوک مې په لرګي وی او څوک مې اوچتۍ را خلاصی. وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولې او بېهوشه شو. دومره وعلم چې بېهوشه شو. د حضور پاک تر د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه د حضور پاک تر دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوې د مکې خلکو ولې دا څه کوې؟ زمونږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده او که دې مو مړ نو زمونږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و. بیا به زمونږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نه شي مونږ به خروس کوو. بس مکه کې خو خپله فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه نه کول. د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د ده قوم په لاره به مونږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړم. خلک اخوا شو. وی چې هوش کې رالم بیا مې یو چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی غیر علی البیع شروع کړه. بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی چې بیا هوش کې رالم وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کمرمه او که جم دی پاتې کېږم. دا کلمه به رسوم د مکې دې ګوټونو ته او د کاڼو د غرونو سره به تنبوم. وی بیا مې مضبوطه چغه وواله. وی بیا خلق رالل راګیرې کړم. وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک تم زمه اطلاع ملو شو خو چا څه نشو کولی ځکه وی زه 4 مسلمانو 3 کسان زمانه مخکې دی او زه نمبر 4 کې یم 4 نمبر مسلمان یم. ملګري کم دی نو چا غږ نشو کولی. وی لاړم خپل وطن ته خپل کلي ته او هلته مې د اسلام دعوت شروع. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیث لیکلی دی مسند دا احمد ابن حنبل او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغه لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کو نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل. نیم قوم می خدای مسلمانان کړل او یوازې اسلام نه دی د ډاکو نه سم شو د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. غوټ نیم قوم وی زما الله لومبې خو زما دواړه رونه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان شو. رونو دا دعوت ته اسلام دا ډېر لوی اهمیت لري. ګورئ د اسلام په فرایضو کې یو فریضه دا ده چې بل مسلمان له دعوت په ورکې. یوازې دا ده چې د به خپل لمونځ کوم او خلک پیش او کار یې پیش نه د به کافر ته ویم چې مسلمان شه. که مې وس رسي په ژبه به ویم که مې وس رسي په لاس به څه لیکم هغې ته به رسوم په تقریر به ویم کوشش به کوم چې دا کافران خدای مسلمانان کی او چې مسلمان دی او دل دین نه وردي دین به ورته ښیم مونځ نه وردي مونځ به ورته ښیم او کلمه شهادت د هغې په مقصد به پویم د قرآن په مقصد به پویم او دس به ورته ښیم. لکه الحمدلله زمونږ په دې وطن کې د دعوت سلسله شته دی شکر دی او دارنګې هر مولا د جمعې پر ورځ لګیا دی داعي دی خلکو له دعوت ورکوي که جمعې پر ورځ تاسو ته چې کومې خبرې کوم په اصلاحات اصلاحي خبرې درته کوم که نور علما کرام د جمعې پر ورځ یا په جنازو کې یا په اخترونو کې یا داسې په جمع جرګو کې لګیا دي اجتماعي طور خلکو له دعوت ورکوي او د دعوت سلسلې د خدای فضل دې زموږ په وطن کې چلیږي خدای دې ټولو له دوامونه ورکړي. نو دا اسلام خورم په دغه طریقه دی. تا له خو په خپله کافر نه راځي چې درته وایي چې ما مسلمان کا
دا خو به ته محنت کې کوشش به کې ګرځي به او د اسلام خدمت به کې. نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کا او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینه منورې ته هجرت وکړه د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی دی. بهر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کو. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړه د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینه منورې ته مې هجرت وکړه. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم. اسم نو یوازې یک تنها به زه د پیغمبر علیه السلام سره هغه سره به ګرځېدم. دته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام. مسیح د عیسی علیه السلام لقب. نو دا یعنی دا د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تیری کم ژوند چې عیسی علیه السلام تیر کړی. حضرت عیسی علیه السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تیر کړی دی. یو به ورسره لوټه وه، یو به ورسره څادر و، یو به ورسره کونټی وه او یو به ورسره ګمنځ وه او ګرځېده او خلکو له به دعوت ته دین ورکوه. نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړی اودس وکړه د په مخ کې. نو هغه دا لاس راواغېستلو په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله. نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله. وی دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتم کېږي. وی دې ته پکې ساجت ته چې ځان پې ستړی کو. یو ځل په لاره روانو نو یو سړی د لختي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو بر راواغېستی او خولې ته یې واچولی. نو ده سره یو کنډول او جام هغه یې خوا وغورځو. وی د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي. وی دې ته پکې ساجت دی. داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تیر کړی دی. نو د هغه لقب مسیح قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی دی. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر تم د مسیح لقب ورکړی دی. وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تیری لکه کم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تیر کړی. مسیح الاسلام. نو دقسې یوازې به ناستو، نه کوټې ته ضرورت و، نه اوښې ته ضرورت و، او نه بنگلې ته حاجت و، او نه مال او دولت ته حاجت دی. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی. وی فرمایل هم الاخسرون یوم القیامه. دا خلق چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی، په لوی زیان کې به پراته. وی میں زما د پرب د کعبې قسمی چې دا کم خلق په تاوان کې د قیامت پر ورځ نو دا خو تباه او برباد دی. خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی، ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره وکړه. وی ورنږدې شم. وی ما وی چې من هم یا رسول الله، دا الله رسوله دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی دا راته وښایه. وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال پسې دي، خدای ته یې دی، مال جمع کوي، بس الله یې دی. ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي، ګناه نه ده، خو چې کم مال دی د خدای نه غافله کی دا تبعی ده. تجارت دا گناہ نه ده. قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اغا تجارت، اغا دکانداری، اغا نوکری گناہ ده چې تا د خدای نه غافله کی. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به دو سیزونو پسې منډې وایي، الله به یېري، خیرت به یېري. دوه سیزونه څه دي؟ یو د خېټې خواهش، د خېټې خواهش پسې به منډې وایي. د خېټې خواهش دا مال او دا څه شی دی، خوراکونه دي او دا سیزونه دي. او یو د اندام خواهش، دی دو خواهشاتو پسی بسری ټولې منډې به دی دو خواهشاتو لوي. الله به یېري، د پیغمبر تعلیمات به یېري، اخرت به یېري، قیامت به یېري، جنت به یېري. رونو ګورې کوم خیال دقه دور روان دی.
نو حضور پاکو فرمایل چې کوم کسانو الله خیرت یې کړی دی او صرف دنیا غشتې ده او دنیا پسې منډې ترړې وای نو دا هم الاخسرون یوم القیامه د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. داسې قسمه احادیث به اورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو نو نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دی په مدینه منوره کې اوسېده خو هر چا سره به جګړې کولې. ګوره د پیغمبر علیہ السلام د دغه یو صفت نمونه وه هغه کې خو ډېر صفتونه و د یو صفت یې دې نمونه که چا به پوخ کور جوړ کړه دی به ورغې دروازه به یې ورته وواله چې به راووته او حضرت ابوذر په خیر ستړی مه شې ده به کونټې اوچته کړه یو څو غزاره به وو وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه دنیا دې خپله کړه خیره خدای دې جوړ یېر دی چې چا سره به خشته جامې واچولې دی به ورغې یو پنځه شپږ څپېړی به وو تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي که چا به خشتاس چې چا سره به دولت او مال لیده بس د ده به ورسره جګړې وي خلک به ورته راغونډ شو خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده لاړ دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې هو غلی و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته چې شام ته لاړ شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه حضور پاک به ډېر یاداو او چې نبی علیہ السلام به یاداو نو جړل به. یو صحابي وی یو سړی وی یو تابعی وی په بیت المقدس کې منځ کاو وی ډېر سجدې به کولې 2 رکعاته منځ بیا به ودرېد بیا به 2 رکعاته وتړه بیا به 2 رکعاته بیا نو یې زه ورنږدې شوم ما خو نه پېژن نو یې ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې ردې په دې یو 2 اوږدو کا که نه بس سجدې دي او رکعتونه دي او ته یو 2 اوږدو کا که نه ردې نه غوره دي وی ما ته څه وی وی ما ته وی سمعتو خلیلی ابا القاسم ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي نو په جړا شو. ابو القاسم د پیغمبر علیہ السلام کنیه ده ښه د نبی علیہ السلام د زوی نوم قاسم و ابو القاسم د قاسم پلار دا د پیغمبر علیہ السلام یو صفتو کنیه ورته عربی کې وایي ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلی دي دا مې ووی او په جړا شو وی چې جړا نه لږ په قلار شو وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلی ابا القاسم ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي وی بیا په جړا شو سلګې والي وی په دریم ځل بیا وی سمعتو خلیلی ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي وی بیا په سلګو په جړا شو وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک او ستا را دوست ابو القاسم څوک دی وی ما ته وی چې زه ابوذر یم خلکو په نوم بیا پېژنده او زما دا دوست ابو القاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د دغه خپل دوست ابو القاسم د حضور سجده ولګی نو په دقه سجده ولا الله ګنام رجی او مرتبه ولا الله اوچتی ذکر یې سجدې کو وی مې چې خطا ابوذر معافي غواړم صاحب ما نه پېژندلې زه معافي غواړم نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم به اورېده نو په جړا به ورتله د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو جړل به یې ورسره دومره محبت او شوق نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته گورنر دی هغه سره به جګړې نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی لاول د دې آیات معنا درته کوم قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي
سره او سپین او د الله په لار کې نه خرج کوي. بیا الله و یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره او سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کی. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، او چې ګرمي کی نو د دې خزانه والا دا چې چا خزانه کړی دی د دې تندیلا او د اړخونو د شاګانو له په داغونه ورکړي، او چې سړیږي حدیث کې مدقه سره راځي بیا به الله ګرمي د جهنم په اور کې او دل او په تندي او په اړخونو په شاګانو داغونه ورکړي. او سبا وتوي هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه مالو چې ځان له خزانه کړو ځان له جمع کړو دا هغه مال دی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، زوس تکلشا شابه چې کم مال دی ځان له خزانه کو دا هغه وبال او سزا وسکا. دا آیت قرآن شریف حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناستو لوی ډله ناستره جګړه جوړه ده. معاویه صاحب خو گورنر دی د شام، او ابو ذر رضی الله عنه رعیت یو فرد دی لیکن احترام به خلکو کو. معاویه صاحب چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی، هدي نه مسلمانان نه دي مراد. حضرت ابو ذر ودا دا غي په حق کې دی زمون په حق کې دی جګړه. نو دې کې زمون بعض علما وایي چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی، او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی. هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي، څه مطلب د پخوا کې جمعات جوړیږي ښه مال وسره ډېر دی او د خپل ځان باندې لګي خو د خدای لار کې جمعات کې ونه لګي، د خدای لار کې نه لګي. جهاد ته ضرورت دی د هغې کې نه لګي د خدای د مال. زکات وخت پې راغی دی زکات ته نه ورکوي، قربانۍ وخت پې راغی دی قرباني پې نه کوي، حج پې فرض دی حج له نه ځي، صدقه فطر وخت پې راغی صدقه فطر نه ورکوي، خوا کې ګاونډي د لوږې مري هغه سره مدد او تعاون نه کوي، جمعات کې د بل د درې ضرورت دی هغې کې نه ورکوي. دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به په الله داغونه ورکوي او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې اوس تنګ شوه ده ځان له دې ډېر ورځې له جمع کوو. نو حضرت ابوذر وی دا یوازې د کافر یهودي په حق نه زمونږ هم دی د هغې په حق کې. حضرت معاویه صاحب بن د هغې په حق کې دی. جګړه جوړه شوه داسې به چې چا سره مالو ابوذر رضی الله عنه به جګړې ورسره کولې، چا سره به ښه اسو جګړې به یې کولې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط راولېږه وی خلیفه د مسلمانانو وی مهرباني وکړه د ابوذر مانه بوځه مونږ یې احترام کوو ته څه ویلې نه شو او روزانه جګړې. نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه، نو مدینې شریفې ته یې راوست. نو دلته بیا جګړې وې، که چا به نوې صادر و د به کونټې اوچته کړه او شق به یې ته وویسته، ها نوې صادر دې په سر که تا ته پته لګي چې ته به مخکې مړی که دا صادر به مخکې زړېږي. یا خدایا دا به څه کېږي. یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه ناسته، نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناسته. حضرت عثمان تپوس وکړ د کعب ابن مالک نه دا ډېر صحابي دی. وی کعب وی که یو سړی مال جمع کی او هغې کې د الله حقونه ورکوي، زکات هم ورکوي، صدقه فطر هم ورکوي، حج هم کوي، قرباني هم کوي، چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي، دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي. حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي ځکه مال خو یې جمع که خو د الله حقونه یې ورکړل. حضرت ابوذر کونټې اوچته کړه او کعب لیره وبروله. وی د پلان کیس بیا وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، غوسه شو ورته. وی د پلان کیس بیا وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، وی دی به دوزخ ته ځي. یا خدای پاکه بس د حضور پاک دقه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بالکل روانه و دشمني و، اس سره اعلی اس سره دشمني و، کور سره دشمني و، هر څه سره خو بس وی بس وی مسلمان دی داسې وي لکه مسافر چې په لاره روانوي او د یو سوري لاندې شپه تېروي. دا واقعي ښه صفت دی خو دا څوک خپلولی شي. ما تاسو ته ویلي چې د علیه السلام ډېر صفتونه و که نه. حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی او ډېر سخاګانې هم کړي دي. جګړې شروع وې جګړې شروع وې. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کوم،
وی ته داسې مهرباني وکړه چې دا مدینې منورې نه بار یو علاقه ده ربضه ورته وي تالته منتقل شي. روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي او دې کې به جومات کې ناستو دا ناشنا خلک خبرې خلکو ته بل شان ښکاري نو لویه ډله به ترې راته وه. نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه. نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې او د هغې نه یو 3 بچي پیدا شوي وو، 3 واړه په ماشوموالي کې مړه. نو هغه ښځه یې ځان سره واغېسته او ربضې ته لاړ. نو هلته په یو خیمه کې دیره شو. نو چې دیره شو نو څوک ورغلل، د عثمان رضی الله عنه ډېر خلک مخالف هم. نو دته یې وې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راوویستی، د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راوویستی. او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرې د دنیا در سره ودرېږي، شیطانان خو د دنیا وي که نه. ده ورته څه یو څو خبرې یې ورته وکړه. وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین دی، بادشاه مې دی. وی قسم دی دی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي دی او خلیفه دی. وی که یو حبشي غلام زما امیر شي نو به تابعداري کوم، دا د به څنګه کوم یوه. او وی یو ځل جومات کې ناستوم، وی دا پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې ده، وی زما د قسمې چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي. وی جومات کې ناستوم، وی ما ته ابوذر ایمه چې لبیک یا رسول الله، حاضر د الله رسوله. وی که چرته یو سړی د زما د جومات نه وباسي نو څه به کوې؟ ایمه چې صاحب توره به ورپسې رالم. وی نه توره به نه رالې، تابعداري به کوې، جنګ به نه جوړې. او یو ځل یې راته وی چې ابوذر که یو سړی تاله ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو څه به کوې؟ ایمه چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم. وی نه تورې ته به نه ګوتې کې، فتنه به نه جوړی، جنگ به نه جوړی، اطاعت او تابعداري به کې. وی حق وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات نه هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي. دا د حضور پاک یو پیشنګویي. وی دلته به دیرم هم دې ځای کې به نو هغه خپل ټول ژوند دی په ربضه مقام کې تیر که. یوې ښځه ده یو دی دی، 3 ورسره خره دي، خره 2 خرې دي او یو خر دی او یو 2-3 ورسره چیلی دي. باز د خرو ژوند اساني، خره خو هر څه خوري که نه. نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کې، بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري. او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نه شي ټینګېدی. د خر قصه خو اسانه ده، هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې. دې زمانه کې خو پردي پټي دي، خو بار خر نه شي پرېښودی، پردی ګیاګانې خوري. او هغه زمانه کې خدا پتلونه متلونه د خلکو نو بس 3 خرو په صحرا کې بسري او خپل کار بم پې کوم او 2-3 چیلې ساتلې وې د هغې نه د خپلو پیو ګزاره کوله. او یو خیمه ده او یوې ښځه ده او لاندې په خیمه کې کټم نشته، بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده، په هغه بستره د پاسه دیم سملي او په هغه بستره کور والا هم سملي، هېڅ نور نشته. منګې که یو وسره. یو صحابي وی ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل چې راده د ښځې دومره سامان و. وی ما وی چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي او ګرځولی شي. دقه یې ټول ژوند دی زندګي. یو مقرر مې ولیده یو صحابي وی نو وی غلام ورسره ناستو، غلام نو یو څادر د ده نه ته و، یو یې د غلام نه ته و. پخوا به لکه د حج چې خلک ځي دا 2 څادرې ځان نه تاوي، یو د کمیس په ځای او یو د پرتوګ په ځای. نو دقسې خلکو کمیس پرتوګ بنو، دا څادرونه به ځان نه تاول لنګ او څادر کې. نو یو څادر د نه ته و، یو یې د غلام نه ته و. نو ما ورته و چې ګوره دې غلام لچته یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د ده نه راواله او ځان نه ته وکړه، ستا پوره جوړه برابر شي. وی ما ته وی چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ، چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ، چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي. نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبر عمل کوم. ګوره پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کا، دا هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه، لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کو چې څه به خپل اغوستل غلام له به یې هغه ورکول. نو هغه خیمه کې چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاړي، وی زما مسافره بې کسه بې سوکه خاونده،
اوس بسکو زه اوس خو ما تا خپل ژوند تیر کا اوس چې ته مړ شي په دې بیماری کې نو زه به تا خخوم څنګه ستا قبر به څوک ما سره کوي دلته څوک دی او زه به تا له کفن څنګه کوم ځای نه در کوم او زه به جنازې سره ستا څه کوم او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی دی غسل سره به دې څه کوم نه ښځه ورته جاړي غریبه دی ورته څه وایي وی ښځې مه جاړه فکر مه کوه وی ګوره څونه نیک عملونه کړي او څومره جهادونه کړي دي د تبوک غزا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته که نه هغه ډېر اوږد سفر او ګرمي هم ډېره زیاته وه نو بعضې صحابه کرام لږ ګډ وډ شو د نبي علیه السلام نه نو بیا ورپسې په لاره ځان رسولی دی د یو دریو صحابو نه علاوه اوس ګډ وډ شو نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبی هم په لاره ته پلان کې څه شو نو چې څوک به وو نو صحابه وی راغلي دي چې څوک به نو هغوی به ورته وی چې نه دی راغلی نو دی چې دی نو نبی علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو چا ورته وی صاحبه خو نشته او دی اوس را روان دی په یو اوښی ځان له چې ته پیدا کړی په هغې سور دی خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده نشي تللی نو چې سمنځ په هغه اوښه باندې سور او نه شو تللی نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې را په اوږه کړو په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دی نو چې هغې هغه دی څوک را روان دی او په ډېر تیزی را روان دی دوړې تېخېږي رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري ای ګورئ نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي هم دی نبی علیه السلام ته وی صاحب ابوذر دی وی دلته راشه ابوذره یو خبره مې واوره وی ستا سفر به یوازې وي مرګ به دې یوازې وي داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به د سره ني ژوند دې یوازې مرګ دې یوازې او د قیامت په ورځ به د قبر نم یوازې پاسې او یو روایت کې راځي جنت ته به هم یک تنها یوازې روانې نو حضرت ابوذر ښځې چې ورته ژړل وی ښځې مه جاړه وی یو درې بچي مې په ماشوموالي کې مړه دي وی امې د جنت توښه ده قصه خلاصه ده او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې یک تنها یوازې به مرې ژوند به دې یوازې او بیا به د قیامت په ورځ د قبر نه یوازې پاسې دا مې اورېدلي دي داسې کار وکړه ښځې ته وایي وی دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه نو یو ډله به راشي اوس یو خیمه کې پروت دی ګرځېدو نه نو آواز والا ورکه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی تاسو غواړي راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ دا آواز وکړه نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه په ژړا کې په غونډۍ د پاسه ودرېده نو چې ودرېده یو قافله د عراق نه را روانه وه دا د کرامت دی چې قافله را روانه وه نو قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه په ژړه ولیده وی ولې ژاړئ وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړئ وی د خدای خاطر وکړئ زما یو بې کسه بې څوکه خاوند په دې خیمه کې درنه پروت دی تاسو غواړئ بیمار دی او کفن ته جت دی او قبر ته او جنازې ته ضرورت دی مهرباني وکړئ راشئ زما دا خاوند دا خدمت په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغې وی څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې وی ابوذر دی الله اکبر حضرت ابوذر دلته وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوتل او هغې ورته وایي فداکا حضرت عبدالله بن مسعود ورته وی فداکا ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان ابوذر ته دلته پروت دی وی ولې عبدالله ابن مسعود تا د حضور پاک نه دی اورېدلی چې ابوذر به یوازې مري سفر به یوازې کوي زما محبوب دوست دروغ وایسه هغه رښتیا ویلي دي وی زمرم عبدالله ابن مسعود زمرم جنازه به مې تاسو کې ما به مدینه شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ خو زما دا دوه څادرې دي او کفن درې پکار دي او څادرونه مې دوه دي نو که چا سره د حلالو د مال یو دریم څادري نو مال راکې خو ګورې هغه سړی به راکوي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نی دا مطلب نه چې ګنې خو د صحابو زمانه وه هغې څه حرام خواره خو نو
نه چې بالکل پاک ستره سړی وي نو که هغه سره یو دریم څادر پاک وي خو مالته والا دوه خپلې څادر وي یو به هغه شي په دې کې به کفن راکړي او که چا سره دریم څادر نه نو خیر دی بیا په دې دوه کې زما کفن ټیک دی په دې دوه کې الله کفن راکړي یو سړی په قافله کې هغه سره دوه څادر وي درې څادر وي هغه یو راوسته وی حضرت ابوذر وی خپکیږه ما وی زما دا درې څادرې دي او ادار له خپل مور په خپل لاس جوړې کړې دي وی دا یو پاکستان شو وی ډېره ښه ده وی په دې درې څادرونو کې ماله کفن راکړې او ما به ولمبم دقه دی به مې ښخ کې دا خبرې وکړه وفات شو اقا قافله د شپږ اووه کسانو هغې وله غسل هم ورکړه هغې وله قبر هم وکنه هغې پې جنازه هم وکړه هغې خیرت ته هم وسپاره دا ژوند و د حضرت ابوذر رضی الله عنه ولې ژوند کې خوشحاله نو ما مقصد دا ورونو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو الله د امت لپاره نمونه رالېږلی چې د پیغمبر علیه السلام په شان ژوند به تېروي او حضور پاک له خدای پاک خشته ښکلي ښکلي صفتونه ورکړي نو ما مخکې مثال درکړه چې هغه صفتونه به موږ ځان کې په کومه طریقه پیدا کوو نو د هغې په دو طریقو تعلیم ورکړی شوی دی یو نبی علیه السلام د خولې په ذریعه تعلیم ورکړی دی لکه استاد شاګردانو ته د خولې په ذریعه تعلیم ورکړي او بل عملي پریکټیکل چې ورته وایي تیوري چې هغه عملي طور باندې هغه صفتونه امت ته ښودل چې داسې وکړي نو د یو صحابي د حضور پاک د یو صفت هغه نمونه وه یو صحابي د حضور پاک د یو صفت ظاهري شکل و شکل نو د پیغمبر علیه السلام د زهد د دنیا سره د نه تعلق نمونه حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا درته خدای ښیي که یو سړی وي چې داسې ژوند نه تېرېږي نو تاسو وګورئ چې د ابوذر ژوند داسې تېر شوی دی او که نه دی تېر شوی لیکن موږ د پیغمبران ټولو صفتونو ته ګورو ما اول کې هم درته وي مال جمع کول ګناه نه ده چې قرآن شریف کې الله وی زکات ورکوه زکات خو به هغه څوک ورکوي چې مال ورسره یې کوي قرآن شریف کې الله وی چې حج لدی چې چا سره توخی حج لدی لاړ شي نو خو الله بدي چې مال ورسره یې کوي حضرت عثمان رضی الله عنه سخي او ډېر لوی خیراتونه به کول او یو جهاد کې به په سوونو اوښانې ورکولې خو الله خو یې ورکولې چې مال دولت وسره مسجد نبوي مبارک دې په خپل ذاتي پیسو جوړ کړی دی نو خو مال ورسره لیکن نبی علیہ السلام د مال چې په ډېرو احادیثو کې بد ویلي دي د هغې وجه دا ده چې ډېر خلک د مال سره سره د الله نه غافله نشي بعضې خلک ډېر نه بعضې خلک خو ډېر اکثر خلک د مال په ذریعه چې مال ورسره زیات شي د الله نه غافله شي بیا خپل لمونځ هم پرېږدي بیا په ګناهونو سر شي بیا په مال کې ده چې د الله او د بنده کوم حقوق دی هغه نه ورکوي نو په دې وجه نبي علیه السلام یې بد ویلي دي چې هغه مال چې سړی د الله نه د آخرت نه د جنت نه غافل کوي هغه ښه شی نه دی رب العالمین دی زموږ د دنیا آخر خیر او برکت نصیب کړي دعا زموږ د پېښور کې یو ملګری دی اکثر ما ته ټلیفون وکړي فضل مولا نوم یې په دې پېښور کې دی او د هغه یو بچی دی هغه حفظ پې کوي وختي ما ته ټلیفون وکړو دعا ورته وکړئ چې دا بچی ورته الله حافظ کړي او که څه نور مقاصد شرعیه الله دې ورته پوره کړي او دارنګې بل ملګري چا دعاګانې غوښتي دي الله چې د چا په زړه کې څه حاجتونه دي پروردګاره ته یې ورته پوره کړي الله موږ د دنیا او د آخر د غمونو او د فتنو نه په امن کې وساتي او د دنیا او د آخر خیریتونو او برکتونو او سعادتونو نصیب کې د حضور پاک تابعداري نصیب کړي الله د نبی علیہ السلام تابعداري نصیب کړي الله د نبی علیہ السلام تابعداري نصیب کړي او الله د فسق فجور او د ګناهونو نه په امن او امان کې محفوظ وساتي کوم مشران چې زموږ ستاسو وفات الله ته مغفرت نصیب کړي دا باران چې کوم روان دی یو شو دا دوکې چې خدای دا باران د رحم ذریعه وګرځي او خدای پاک د اوبو او د آسماني قهرونو آفتونو نه مونږ په امن او امان کې وساتي اخر وخت کې خدای په خلی دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد درانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 483 نمبر کیسټ ډک شو پدې کې تاسو د حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ زهد او تقوا او د هغې د زندګۍ حالات اوریدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې
بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاویگی. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. د مکې کافرو با اخیرت اغي نه منه، د هندوانو سم نه مني، او چې یو سړی مړ شي نو واپس ژوندون نه مني. قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا کافران دا وی اذا متنا وكنا ترابا انا لفی خلق جدید، چې مونږ مړه شو زمونږ وجود خاورې شي نو مونږ به بیا پیدا کیږو. اذا كنا ترابا وعظاما، بل دې تو راځي رفات چې مونږ چوره شو، مونږ به څنګه واپس جمع دی شو. رب العالمین فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیده، څنګه چې رومبه ما تاسو پیدا کړئ نو تاسو رستم پیدا کولی شو. وعدا علینا، الله وی دا زما وعده ده، دا ما خبره فیصله کړې ده، دې کې اس قسمه دویمه خبره نه کېږي. کم ذات چې انسان د نش نه هست کو، د نش نه اشته کو، هغه الله انسان د قبر نه واپسم جمع دی کولی شي. دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دی. مسلمان بدغی چې اخیرت به مني. اوس اخیرت څه ته وایي؟ اخیرت منل څه ته وایي؟ اخیرت منل دې ته وایي چې دی وایي چې زه به الله ته پیش کېږم. یوازې دا نه چې د اخیرت دا ورځ راتلونکې ده، دا خبره نه ده. یوازې دی به دا وایي چې زه به الله ته پیش کېږم او الله به ما سره حساب کتاب کېږي. زما د ژوند تپوس به کوي، ما دله عمر در کړی تا په څه کې تېر کړ دی. د مال تپوس به کوي، مال دې ګټلی څنګه دی او خرچ کړی دی څنګه دی. او د پوهې تپوس به کوي چې ما علم او پوهه در کړې وه، عقل، دماغ، سترګې، غوږونه، دا د پوهې اسباب دي، تا هغې کې څه عمل وکړه؟ دا تپوسونه به کوي. نو چې یو سړی دا ومني چې ما نه به الله د دې خبرو تپوس کوي، دا خیرت منل شو. ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، چې څوک د اخیرت د الله د ملاقات امید لري چې د ما به الله سره ملاقات کیږي او ما نه به تپوسونه کوي، هغې له ځان تیار کړي. فلیعمل عملا صالحا، ځان دې تیار کړي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، د یو الله عبادت دیو کې الله سره شریک دې نه مني. د آخرت عقیده مضبوطه عقیده ده، مضبوطه. او زمونږ الحمدلله په دې خبر ایمان دی چې الله پیدا کړو دقسې به الله دوباره جمع دي کوي او د دنیا د دې ښه او بد به را سره الله حساب کوي. د ښو به ثواب را کوي او د بدو به عذاب را کوي. الله دې د بدو نه وساتي. دقه سوچ فکر به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی هستي ده چې د حضور پاک دویم خلیفه ده او د نبی علیہ السلام مبارک د ده متعلق دا وینا ډېره غټه ده چې که زمانه پس بل پیغمبر راتلونکی وی ابو عمرو، خو زمانه پس بل پیغمبر نه راځي او د پیغمبرانو خاتمه حضور پاک وی په ما شوې ده. او حضور پاک د حضرت عمر په حق کې فرمایي مخکې نه وي د لسو صحابو نومونه غشتي دي چې دا به جنت ته ځي. یو نوم پکې د حضرت عمر دی، په دویم نمبر کې د نوم اخلي ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت کې وي. عمر فی الجنه، عمر به جنت کې وي. عثمان فی الجنه، عثمان به جنت کې وي. علی فی الجنه، علی به په جنت کې وي. لس کسان په یو مجلس کې حضور پاک نمونه غشتي دي، په دویم نمبر کې د حضرت عمر نوم دی. او یوازې دا نه، یو ځل حضور پاک د احد په غر د پاسه ولاړ د وړقې
حضور پاک دا خپا مبارک دا سر و برول اسکن احد فقلار شو احد ولی جڑقے گی انما علیکا پتا یو خو نبیون پیغمبر دے زانے یاد کر و صدیقون یو ابو بکر دے صدیق او شہیدان دو در باندې شهیدان ولر دي یو حضرت عمر ته اشاره او بل حضرت عثمان ته اشاره د جنتیت او د شهادت اعلان حضور پاک مخکې نه کړی دی دا لوی منقبت دی لیکن سره د دې یو ځل یو ډکې راواغه شره کوټې ډکې داسې اوچته وی دا ډکې م زمانه خرده چا ورته وی ته خو د نبی علیہ السلام صحابي او لوی منقبت ته د ډکې څه شی دی چې ځان نه ښه ګڼئ وی نه که دې ډکې ته دا ډکې دې اور ته وغورځو نو دا به لوخړه شي ختم بشي رک بشي او که عمر ته الله غصه شو او جهنم ته وغورځولم بیا به څه کېږي ماله بیا ختمېدل نشته د مدینې شریفې په کوڅو کې به ګرځېده یو ملګری دی یو ځل زه او حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده وی کوڅو کې داسې لږ بار ووتو وی داسې جړی واورېده او د اور رڼا یې ولیده ما ته وی راځه دلته خو څوک ماشومان جاړي او رڼا مې ولیده چې ورل یو خیمه لګېدلې ده خیمه کې یو بوډۍ ښځه ده او هغې په اور باندې کټوی ایښودې ده اور ورپسې بلی او ماشومان رنګېږي جاړي دې ښځې حضرت عمر خو نه پېژنوې بیبي یا ترورې دا ماشومان ولې جاړي وي دا وږي دي نو وی دا کټوی زر کوزه که دا خوراک وله ورکه که وی دې کې خو خوراک نشته وی دې کې د سا چولې دي وی دې کې مې کاڼې چولې دي اور ورپسې بلوم دې دپاره چې د دې ماشومانو تمه پیدا شي چې دې کې خوراک پروت دی نو که په دې تمه کې وده شو جاړي کوس ورته یم چې څه نشته خو دا ماشومان نه قلارېږي نو ما دې پسې اور بل کړی دی اور بلوم 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 چې د دوی تمه پیدا شي چې مور هله څه پخی نو جړا به قلاره شي وده به شي حضرت عمر ورته فرمایي ای بوډۍ وی چې ستا د ماشومان وږي دی او درک نه لګي او دا ماشومان جاړي نو ته امیر المؤمنین ته ولې نه راځې د مسلمانانو بادشاه له راشه که ځان یې یاد که خدای ونه وي چې زه امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه له ونه راځې راشه چې دله څه وظیفه مقرر کړي څه خوراک دله درکړي ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به راځي که به نه راځي د مسلمانانو بادشاه عمر گریوان او زما بلاسی د خدای دربار ته به راکاږم وی چې دا خبره دې ښځې وکړه نو حضرت هغه غلام وی حضرت عمر ټوپ کړی دا ویښتې وبوږنېدل ضرور تا نه عمر څه خبر دی دې خبر که چې شی دله در نه کي نو بیا به هغه مجرم وي تا نه څه خبر دی وی چې ما نه ځان نشي خبرولي باچۍ ولې کوي ما نه به ځان خبرې کوي زه به ګرځم ما نه به ځان خبرې غلام وی ما ته وی راځه وی لاړو وی چې لاړو بیت المال ته د شپې یو غټه بوجه م د خوراک نه ډکه کړه ستوان او زیتون تیل او قجورې او چې څه موندل له هغې نه م بوجه ډکه کړه وی ما حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې حضرت دا ما ته را په شا که وی نه ما ته به را په شا کې ګور امیر المؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه او کم بادشاه قسم دی چې د دنیا کافران به لړزېدل وی مې چې صاحب ته زما مالک د حضور پاک خلیفه او امیر المؤمنین او زه غلام خادم نو دا شی به زه وړم که ته مې وړې
ما ته پشاک وی ما ته سوی وی ما ته وی چې اوس خو دا پیټ ته یوسي خو په آخرت په دغه لوی ورځ د قیامت په هغې کې به زما بار بیا هم توړی هلته به څوک وړي را پشاک وی بوجه مې ور پشاک دوړو طاقت یې نو ځکه چې چا پیټې نه وړی پیټې نه شي وړی بای سړي وي من یو نیم من 2 منه بو جوړي او ما ته که د 15 ډالۍ هم را په سر کړم زه نه شم وړی بلد نی بنده وی قسم دی چې په لاره ته وی دا خپې به کږې وږې تلې راتلې بوجې نه شو وی لاړو بوجې د هغه خیمې مخکې وغورځول او کټوۍ کې څه ستوانه و پیسې پیسې واچولې چې ماشومانو له خوراک تیار کړي اور نه بلېده ویمه چې حضرت دې خوا چې اور بل کړم وی نه اور به زه بلوم نو یې پوکې به یې ورکو غلام وی زما د قسمې چې هغه منظر مې اوس په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر د دې ګیرې نه بار ته راته داسې لوګې و سترګو نه اوښکې ورسره به دی پوکي به یې وال اور یې بل کړه کټوۍ پخه شوه چې پخه شوې ماشومان را دې خوا کړه ماشومان یې ماړه کړل چې ماړه شو وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی ته لږ صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدي دي چې په خنده ووینم الله بدنام